که مو د نه ویل زده کړل پوه شئ چې پیاوړي یاست. پښتو کې متل لرو چې له 100 هو څخه یو نښه ده. د ډیرو انسانانو د ضعف یا کمزورۍ ټکی دا دی چې چاته نه نشي ویلی. دوی فکر کوي چې نه ویل د نالایقه خلکو صفت دی، خو په حقیقت کې دا صفت د پیاوړو باصلاحیته او پر ځان باوري خلکو نښه ده. دلته به تاسو سره 3 هغه اړین ټکي شریک کړو چې پر مټ یې د نه ویلو حس په ځان کې پیاوړی کولی شئ. لومړی تاسو باید دا ومنئ چې تر ځان درته نور څه ارزښت نه لري، نو د نورو د رضایت لپاره په ځان دومره فشار مه راوړئ چې ستاسو د ذهني نارامۍ سبب شي. په هغه اندازه د خلکو لاسنیوی وکړئ کوم چې مو په وس او توان برابر وي. په دې خبره باور ولرئ چې انسان خپل چارې موجود دی او د خپل کار د ترسره کېدو لپاره درته غوړه مالي کوي، خو تاسو باید دې ته متوجه اوسئ چې همدا کسان بیا پر تاسو د ناپوهو او احمقانو فکر هم کوي. نو مخکې تر دې چې له داسې کوم چا سره مخ شئ باید پام وکړئ. د خپلو اړینو کارونو لیست برابر کړئ او ورسره شریک کړئ او ورته داسې وښایئ چې د نورو کارونو لپاره وخت نه لرئ او خپلې چارې مو درته لومړیتوب لري. که مو دا ټکي مراعات کړل، له یوې خوا به مو ځان له استرس ساتلی وي، له بله پلوه به مو مطلب اشنا خلکو ته ادبي درس ورکړی وي.